السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو نوی ولاګ ته ښه راغلاست. اصل کې دا د اتیر ولاګ دویم حصه ده. هغه چې ډېر اوږد نو ما په دې خاطر پر 2 حصو جوړ کړي. هغه د 10 منټو او دا د 20 منټو یا د 25 منټو ولاګ به سي. او په هغه ولاګ کې ما ویلي وو چې هر وخت پر د اتیر ولاګ چې 300 ویوز پر راسي نو زه بل ولاګ ژر پسې اپلوډ کړم. هغه چې هفته یې وسوله تر دا اوسه 200 ویوز نه دي پر راغلي نو ناامیده مو کړلم. خیر ولاګ مې جوړ کړی دی، اوس خو بیا اپلوډوم. دا به اپلوډ کوم انشاءالله چې پرې وګورئ ډېر ښه خوند به درکړي. او په هغه ولاګ کې ما ویلي وو چې هر څومره کومنټونه هر څه سوالونه یې راته وکړئ په راتلونکي ولاګ، یعنې په دا ولاګ کې به زه د هغه جوابونه درکړم. هغه په ټول ولاګ باندې یو 2-3 کومنټ راغله چې جواب یې زه په دې ولاګ په اخري کې درکړم. او په دې ولاګ کې چې هر څومره کومنټونه راغله، هر څومره سوالونه چې د دې بعده چې کوم ولاګ راځي د دې ولاګ هغه کومنټونه به زه په راتلونکي ولاګ کې درته جواب کړم، کیونې به وکړم د ویډیو په شکل کې به ستاسو د سوال جوابونه تاسو ته درکړم. او په دې ولاګ کې به تاسو زما سره دا هر څه ووینئ. دا دې ورته راویرسولو، د هغه ایلینډ ته ولاړو، د ایلینډ ته رالو، ایلینډ ته دننه یو شان د رخشې په رقم استعمالیږي. دا هم د پټرولو نه دي، برقي دي. دې خواته ګرده بوټونه ولاړ دي، دا کوچني کوچني بوټونه. بل ایسلینډ هم دا دی راورسېدی، دا تر هغه ډېر غټ دی. دا خوندور ایلینډ دی، دا دی دی هم ګرځي، دا نو غټ دی. دا دی د ماپښین اذان هم شروع. The island in 45 minutes or in an hour. د باندې رش کش دی بدل دی خلک دی وی خو دل دا دنده شروع ده بلان شیخ. دا دی په شا په طرف کېم دلته چې راسې دا یو بل بوټ هم دی هلته کښېنه اوبو ته لاس واړه فل خوند دی، خوند 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 خوند. دا چشناپونه دي، چشناپ یې یو دانه ورکړی دی. دا د ښځینه‌وو دی جلا، دا د نارینه‌وو دی یو دانه. دا خویله ښه پاکه ده، ښه اودس مودس پشي مشي ستا اودس ورته کېږي. ایلینډ راتیر شو، ما چې ول دلته به سټې وکړو، هغه دلته مو سټې ونه کړه. وایي د اتاتورک بعده چې دویم پریسیډنټ و د ترکیې ده، هغه کور په دغه ایلینډ کې و. او دغه ایلینډ به وایي پخوا کې د عیسایانو کلی و. یو دانه دا سو، یو دانه هغه سو. دا د سیکنډ پریسیډنټ دغه دلته کور و او هغه د عیسایانو کلی و. زما په خیال دغه ایلینډ ته مو بیایي، ځکه چې دا پر هغې خوا روان دی. او بیا ویله چې دلته چې اوس کوم ایلینډ ته ځو پر هغه ایلینډ ته ښکته کېږو. څنګ ته مو دغه ایلینډ دی، دا هم ډېر ښایسته ایلینډ دی. او په دغه ایلینډ کې چې دي موټران شان نشته، خالي سایکلان دي. نه یوازې دا دلیل چې هر څومره ایلینډونه دي هلته سایکل چلیږي، موټرسایکل یا دا رقم موټر و دا شان نه چلیږي. ښاره پورې چې دغه ایلینډ ته چې شان راوړي د بوټو په ذریعه راوړل کېږي. نو موږ دغه ایلینډ ته ورځو چې ورسو انشاءالله ښه خوند به وکړي، ښه ځای به وي. زما ډېر تایوا کېږي دا کورونه چې ګوري داسې د دې ځای څه ماته یو ډېر ښه خوند راکوي. او دننه چې زه هم پکښې ګرځو، دا چې موټرو شی نشته، خالي سایکلان یې، نو څنګه خوند به کوي د سړکانو. دا هوا به څونه صفا او پاکه هوا وي. یا انشاءالله دلې مو بیایي، دغه ایلینډ ته مو بیایي، ځکه چې دغسې راکاږ کړو. دا د بوټ مخ پر دې خوا سو، دغه مو ګایډر دی، دا تاریخ شان ده راته ویل، لاشه یې د ده په لاس کې دی. نو ډېر ورنږدې انشاءالله ورغلو. کم یې ورته چې مې شو کړو د هغه یې ورته دا دی زه راوستلم. دا دې ورته راویرسولو، د هغه ایلینډ ته ولاړو. اوس به کښته ځم چې دا بوټ ودرېږي، بیا به په ایلینډ کې سره راوګرځو. بایسکلانو خبره چې کړې وه، دا دې دلته ګرده بایسکلان ولاړ دی. ایلینډ ته رالو، ایلینډ ته دننه یو. نو فلحال خو داسې ساده ساده لکه کلي دا سیسټم دی. دا اوس ایلینډ دی، بیا هم دا جوړ ایلینډ دی. دا کورونه وګوره د لرګي جوړ، او لاندې دا په استانبول کې هم ګرده دا رقم د خښتو سړکانو، هغه خو لوړ لوړ وو، په خاطر د دې پر دې باندې موټر نه ښویېږي چې باران یې، خاص کر په باران کې چې هم ډامبر یې هم روډ داسې لوړ یې، خو موټر پښه پر سره سر کړي نو ګرده ځایونه داسې د خښتو جوړ دي. داسې یو څو دانې رکشې په رقم استعمالیږي، دا هم رکشې دي.
ناستو ځای راتلل وایي رکشه مرولیا شان د رکشې په رقم استعمالیږي دا د پیټرولو نه دي برقي دي بر وخېږي دا ښایسته ځای معلومیږي درخت مرختې شینګیاوي معلومیږي څنګه اسد بی نو د سلطان ملتان کیسې خو تا ډېرې واورېدې څه یې ویله کم سلطان دې ډېر خوښ شو سهار وختي دی سلطان څه شي و نومه سلطان مراد سلطان سلیمان نومه یا سلیمان نومه سلطان خیر یو سلطان عبدالحمید و داسې اخري سلطان نه اخري نه و داسې درېیم اخري و ښه دا خوندور و څه کړي وو هغه باندې ډرامه هم جوړه کړې کارنامه یې څه کړې وه بیخي داسې بزرګ و ډېر بزرګ و هغه سلطان عبدالحمید به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ چې درود نه و پر ویلی بیا چې څنګه هغه یو څه و برای یو وزیر ته یو سړي ته د ده نفر ته هغه نبي پاک صلی الله علیه وسلم په خوب راغلی ولي هغه سړی باندې کې غریب و کورونه په ډېر سوي و هغه مسله هغه خپل هم یو بزرګ سړی بالکل ده ته ورسه ده ته ووایه چې یو خو د لاس نایټ تېر ماښام دی درود نه دي راباندې ویلي او بل دی ستا سره کومک کوي دا ستا پورند را ادا کړي هغه سړي چې ورته ویلی چې داسې حساب دی باره د سر لاس چې دا رښتیا خوب ویلي چې ما ماښام د رښتیا هم درود یې شوی بېشکه دا سین ما لیدلی دی دا ډرامه ما بیا اوس هلته په کښتۍ کې په هغې کې و ډېر ایموشنل سین یو ما په سترګو په اوښکې راغلی تا خو به په کښتۍ کې نه یې ژړل بلا نږدې وم چې ژړلي وم ما بیا اول وار ولیدل مرحبا خلک پر تا راټول سوي وو آیسلینډ بورسیر وی ګوره ښه ډرامې دي او فی الحال آیسلینډ دی که چې ما ته غلط سي آیلینډ ته لوړ راوختو ما په تصور کې داس جوړ کړی و چې خاورې به یې ریګ به یې لکه غر چې موږ پکې هغه به یې مالډیف و دا خو سم دم ډامبر دی کیسه ده هغه لوړې څه بېرته راکښته سو امکان نه لري چې د روغه سر راشین ځای چې دی تر هغه ځای د څوک په پښو وخېږي اول سر مو غلطي دا وکړه چې په عددي ځای چې کوم ټکسیانې په هغه کې کښېننستل چې په هغه کښېنستلي وه په یوه ساعت کې هم رسولی سوی هم یې بېرته راکښته کولی سوی دا چې موږ وخت ضایع کړي نیم ساعت خو اول لا تېر سوی دی نو د هغو نه وخت دی چې بېرته در بوټه پورې ځان ورسو د دې بعده چې په داسې ټکسي کښېنې سر راسر دی کار دی در کار تېر بل وارې انشاءالله بل وارې چې به بیا ورسو بیا به کتنه ورسه وکړو که مناسب سوی و چې رالو فی الحال به بېرته بوټ ته ورسو ښه ځای دی ښه خوند کوي هر یو په خپل روزمره ژوند باندې مصروفه دي شانې تر استنبول د شان او د استنبول تر ښار ګران دي دې خواته ګرده بوټونه ولاړ دي دا کوچني کوچني بوټونه شاید پرایویټ هم یې د چا خپل رانیولي او هغه خواته غټ غټ ولاړ دي په دا طرف کې شی نشته داسې چې ځای خالي روډ و سړک دی زه به دې باور لرم چې لوړ ولاړ سي ډېر خوندور او ښایسته او د منظرې ځایونه لري دا چې یو ساعت یې دلته وخت راکړی یو ساعت دونه نه دی څوک مازې پکښې راګرځېدلی سي نور وخت نه سي پکښې تېرولی که دغه باندې رالې په د ګروپ سره که رالې د دې بعده چې مو بل آیلینډ ته کم بیایي هغه 3.5 ساعته دی نو 3.5 ساعته چې دی د دې دا مطلب دی چې خامخا هغه تر دې هم ښایسته خوندور او هلته به نور هم داسې ډېر څه یي د کولو دپاره ځکه چې وخت یې په هغې کې ډېر دی 3.5 ساعته ډېر وخت دی نو وبه ګورو چې په هغه آیلینډ کې به څه شي فی الحال بالکل هغه وخت دی چې بوټ به راغلی په کوم 12 بجې دی نو زه به ورسم بوټ ته دا دی پر سم وخت ورته راورسېدم بوټ هم بېرته دا دی راورسېدی اوسېدلی هاخوا ته نور بوټونه هم دي هاخوا تیلي خاله ځان پاک کوي باید د لمبېدو دغه بیچ دا خو د لمبېدو نه دي ما د ځان دپاره کالي راخیستي وو ما لکه د لمبېدو ځای وبه لمبېدم بل بیچ به وګورو چې څه کیسه ده هاخوا ته راځي دا خوا نه ده سمه که څه کیسه ده هاخوا ته به پوره وګورو بسم الله آیلینډ څه ولاړولو د خدای په امان لوړ ځای ډېر شین معلومېږي اسد به یې خو دا و چې وخت لږ و ور ونه ختلو او د لرې څه دا کورونه او دا درختې ډېر ښایسته سره معلومېدله هلته دننه چې پاشي کې یې هغونه خوند نه کوي درختې لکه د دې ځای څه چې ټول ښایسته معلومېږي و نو اوس مو بیا یې د بل آیلینډ پر خوا
د دې آیلینډ سه زموږ د خدای په امان. بل آیسلینډ هم دا دی راورسېدی. دا تر هغه ډېر غټ دی او بیخي ډېر غټ دی. آیلینډ ما څه غلط شهر پلازم آیسلینډ دا بل آیلینډ راورسېدی. د موږ 3.5 ساعته وخت لرو. ور به په ده پسې څه دی هم راګرځئ په دا مین ځایو باندې. دا خوندور آیلینډ دی. دا دی هم ګرځئ. دا نو غټ دی. خپله نس پکې راګرځېدلی په هغه کې خپله سر راڅرخېدلی شوی چې ما هغه د دې د هغه ځای چې کومې ټکسیانې شاوخوا راڅرخولم. دا غټ دی. دی مو خپله پر دا مین ځای باندې راګرځي قطار چې په پسې دی. دا په دغه بوټ کې راغلي وو. موږ به دی فالو کوو. دا دی د ماپښین اذان هم شروع. Of Büyük Ada. Here you will see many paths that go in different activities and different places. For the rental bikes, I can recommend you this trip. There you see the rental bike points. خپله بابلاله راته وویل وایي داسې چې ولاړ سې ښه ځایونه شته چې عکسونه واخلې. داسې چې ولاړ سې نیچر لیدلی سې د دې آیلینډ. داسې چې ولاړ سې که خوراک دپاره ځئ داسې ولاړ سئ. رسټورانټونه شاپینګ دپاره داسې ولاړ سئ. او که غواړي د دې آیلینډ ده اوس بیا راسه آیسلینډ نه سوه که د دې آیلینډ ټاپ ته تګ غواړي نو پر دا خوا ولاړ سئ. وایي پر دا خوا باندې ولاړ سئ. هلته بس کې ولاړ سئ هغه مو لوړ خیږي نو هغې خوا ته به ولاړ درځئ. به یو شی مې وخورو بیا به د هغه بعد وګرځو. سهار راووتلو ناشته او هندواڼه خو مو وکړه په هوټل کې. بیا هم بل شی نه دی خوړلی. یو به شی مې وخورو سره. فورټوناټو دا رسټورانټ ته رالو. ښایسته یخ هوا ده. تاسو چې وینئ اوبه پاشي. دې به شی مې وخورو بیا به ځو. د بندې رش کش دی بد حال دی. خلک د یوې خوا او بلې خوا ته کېږي. ګرمي ده. دا ځای تر استانبول ګرم دی. یا خو نن موږ وختي راوتلي 1 بجې دي یا 12 بجې ګرمي مو ولیده. نور په وخت به 3-4-5 بجې ته راوبوتو. ډوډۍ خو مو وخوړه. داسې ډوډۍ نه ده د دې دپاره ښه ده زموږ دپاره ښه نه ده. موږ یې نه خورو نه یې خوړلی شو. د دوی خوراک موږ ته خوند نه راکوي. ګنې غټ رسټورانټونه دي. موږ عادي بس یو چپس میپس راواخلو. په دې نه وه چې اوس یې په غلو کې راولو یا دا دي هغه دي. خپله ګزاره مو په وکړه. اوس پر کومه ځو؟ پر دې خوا به یې وار ولاړ شو. که د دې آیلینډ نیچرل شیان ګوري نو پر دا لاره ولاړ شئ. عکسو دپاره به یې هاخوا ښه وه. زه به یې وارې داسې ولاړ شم تر یو حده. دغه ګرده پورته کښته ګلیانې دي او دغه موټران د لیم ګرده برقي موټران دي. کې دا غټ وینئ کې کوچني وینئ. دغه هغه بس دی. دا مخامخ چې را روان دی چې خیجې وي مو لوړ. نو دا بس دپاره خو ملاقات راواخیستی. هلته لین ته چې ودرېدو هغه بیخي رش و. نو د یوه ځای دپاره تګ رش کتل بېرته راتګ بې معنا کیسه شوله. موږ ته بې معنا معلومېږي. در هغې به ما لاندې وګرځو. د آس پاس چې کوم شیان راښولي دي هغه به وګورو. د ګرده دا ښایسته ګلې د ګرده دا ښایسته ګلان د هغه ګلیانې دي پکښې دورې کېږو. څنګه آیلینډ چې ما سوچ وهلی دی دا هغسې آیلینډ نه دی. دا په آیلینډ کې ښار جوړ کړی دی. ما خو په فکر کې داسې جوړ کړی وه چې آیلینډ به وي درختې به وي سمندر به وي هغه سره کوم چې د مالدیو آیلینډ سره کوم وي. په هغه سوچ باندې زه رالم. هغه دلته پوره ښارونه وي. بیا هم ښه خوند کوي چې ټاپ ته وخیږي. سر ته هم بیا ښه خوند وکړي. یا چې د اوبو په غاړه کې لاندې ګرځې هم ښه خوند ورکوي. او دا سایکلان چې تاسو وینئ دا دلته په کرایه باندې ورکوي. هغه مخامخ یې پولیس سټیشن دی.
د آیلینډ ترابل ډېر غټ دی، بیخي ډېر غټ دی. ګوره د دا ځای څې لارې راښولې وې، زه پر دا لاره باندې ولاړم چې ومو لیدله، اوس به دغسې ولاړ سم. دې خوا ته ول دا رقم ځایونه شته چې تاسو ښه ښه عکسونه پکې اخیستلی شئ. هغه خوا ته د دې آیلینډ نیچرل ښایست لیدلی شئ. هغه چې ما ګلیان ته کتل هغه لوړ لوړ وه، مطلب چې پر پښو داسې خیجې لوړ دې خیجې چې بیا هلته لوړ څه د ګرد آیلینډ معلومیږي. هغه دې په هغه بسان چې تاسو ولیدله موږ چې ټکټ ورته کړي په هغه کې چې هم رسېږي یو دانه هغه دی هلته روان دی، هغه انتظار ډېر غواړي. نو هغې خوا سره تېر شو، دغه خوا بیا وګورو چې دوی وویله چې دلته د عکسو ښه ښه ځایونه شته چې عکسونه پکې اخیستلی شي. هغه یې نو یقینا چې دغه شان به یې ښوله. دلته چې ودرېده ښه عکس اخیستل کېږي، پروفیشنل کیمره یا خوا ته اوبه دي هغه معلومیږي، او دغه سایکلانو سره خلک عکسونه اخلي. لمر ښه تېز دی، لږ به نور مخته ورسم. بسان دي دا هم په برق چلیږي، دوی یې دا دي اوس راوستله، دلته یې کښته کړل ګرځولې دي شاوخوا ته. هغه دي اوبه خو نو وینئ، اوبه خو نو شاته راسه پاتې شوي دي، ډېرې اوبه دي. د اوبو په خوا کې لږ هوا یخه شي، دې خوا ته نو ښه سمه ګرمي ده. ګوره هر ځای دا رقم د عکس اخیستلو دپاره ځایونه جوړ کړي دي، ګلان دي، ودرختې دي. دغه چې نو لوړ ځای دغه کیسه ده، د هغه شان دي. د دې خوا څخه به هم بېرته وګرځو، پر لاندې به ولاړ شو، هغه رسټورانټو خوا ته به ولاړ شو، او دا بل خوا چې ووایي د دې بازار دی که شاپینګ کوئ نو پر دغه لاره ولاړ شئ. نو دوې ګلیانې لا پاته دي یا درې ګلیانې پاته دي چې هر یوه جلا جلا شان پکښې کېده، جلا جلا اکټیویټیز مو کولی شئ. دوې مو ولیدې، یوه د هغه ده چې عکسونه پکښې اخیستل کېږي، ولنه هغه وه چې موږ داسې وختلو لوړ ولاړل. هغه د دې آیلینډ نیچرل شان یا د دې آیلینډ ښایست چې ښه ډېر مخته ورسېد، لوړه سیوی کتلی شئ. نو دوې لا پاتې شوې شاپینګ سنټر و، بله بیا درته ښکاره کړو. یوه بله هم ده، هغه خو نو د بس لاره ده، خیر هغه ته به هم ورستې درې ګلې یې وبله. وخت دی پر پابله څلور باید موږ بېرته هلته بورډ ته حاضر شو. اوس دی پابله درې، نو یو ساعت وخت لرم. څه مې دا دي تر دې ځایه پر ځانه ورسوئ. دا خوا وسوله، دا خوا وسوله، هغه مخامخ ته به ولاړ شه، هغه بس کیسه ده چې بس ټکټ وکړي کولی شي، هلته بس ته هلته انتظار کېږي چې هغه دې بیا ګرځي. هغه به هم د ښکاره کړم، بیا به داسې کښته ولاړ شم. په داسې کښته کې دوې لارې شوې، دا خوا کې شاپینګ سنټر دی او په هغه خوا کې رسټورانټونه دي، هغه دواړه به هم د ښکاره کړم. په وار به دې ته ورشم. دا دی بسان دې ته بس وایي، دا د دې ځای بسان دي. دا خلک ورته وګوره څونه ډېر ورته ولاړ دي په دا یوه که په چا کې په هر یوه بس کې زما په خیال 8 تر 12 خلکو ځایي په سیټ باندې یو نفر. نو چې ورته انتظار کېږي وخت نیسي واري. دا درې بسانو خلک دي دا چې اوس ولاړ دي، او بیا چې بس ژر ژر راځي نه، یو لاړ شي بیا بل راشي بیا بل، نو هغه مستړي کوي، وخت ډېر نیسي. زه چې هم د جلا جلا ځایو دپاره هلته لوړ بورډونه دي لیکلي دي، جلا جلا خانې دي، جلا درې دي. موږ ته وویل دغه او دا نورې ډبې چې دي او هغه ډبې چې دي هغه د دې ځای د لوکل خلکو دپاره دي، د لې خپل کورو یا کارو ته چې ځي هغه دا استعمالي. او که تاسو غواړئ چې وګرځئ دا آیلینډ وګورئ نو هغه لاین دی ډېر چې پر رش دی، هغه لاین والا پر رش هم ډېر دي، او هغه بس موږ د کار دی چې کوم چې موږ غواړو آیلینډ ووینو نو دا نور څه دي نه درېږو چې دا د هغه اخري یوه ته درېږو چې ډېر پر رش دی. دا سوله د بسانو لارې ورته ولاړ انتظار دي کېږي د لمر ته. بېرته کیسه ده دا ځای څه شروع دغه موږ د معلوم ځای مو دی، د دې ځای څه نه ورکېږو، لارې ګرده مو د دې ځای سره راته نښاني کړی، موږ هم هغه فالو کړو. دا لاره وسوله. اوس په دا طرف کې دوې لارې پاتې دي، یوه دا لاره ده او بله هغه لاره ده. دغه لاره چې دی بازار دی، شاپینګ سنټر دی، که شاپینګ کوئ نو وایي پر دا لاره ولاړ شئ. نو شاپینګ به د ښکاره کړم، بیا به د رسټورانټو خوا ته ولاړ شم. شاپینګ یې نو دا شاپینګ دی، دا د کوچنیانو شیان ایښي دي،
شنیان راسې در دې تېرېږي نه د دوی سوداوې اوسي رقم شان دي اتولیکې و سرناوې دي زیات کاغذ دوکانونه دي نور رقم دوکانونه هم ستا مخ ته به ولاړ ته در ښکاره به دا د دې ځي شاپینګ دی نوي و زاړه و پخواني و رقم شانې تر ایښي دي دا د شرټانو دوکان دی دا بیا یو بیکري پکښې راغله دا کاروباري ګلۍ ده زیات دا د بازیو د ساتیري شیان پکښې شته داسې بازار نه دی چې سودا پکښې وکړي دغه شیان دي هغه به هم یا دا د نارینهو ده د دغه آیلینډ دپاره دي چې لمر دي د هغه څه دي وساتي او د بازۍ شیان وه بله نرۍ ګلۍ ده د هغه کیسه ده پکښې دې خوا ته دا دي د ګوتمیانو دوکانونه دي دا چې نو زی د هغسې کیسه ده لا به پسې ځې مازدیګر خواته چې د لمر خام سي دلته به زه چوم ډېر رش کېږي او ډېر رش به سي اوس لا دا دی رش دی خلک دي دورې کېږي نو دا د شاپینګ سنټر لاره سوله د شاپینګ سنټر روډ و ګلیو کوڅه ورته وایي هر شی چې ورته وایي دغه دی بېرته به ولاړ سو پر شا امین ځای ته به ځان ورسو رسټورانټو پر لاره به ولاړ سو هغه نه یو اخرنۍ لاره ده یا سړک دی چې راته پاته دی نه مو دی ایکسپلور کړی هغه به مو ایکسپلور کړو بېرته دا دی دې ځای ته راورسېدو هغه لاره وسوله دا لاره وسوه پر هغه لاره چې بسانو ولاړو دا شاپینګ سنټر لاره وه دا یوه لارې پاتې څه چې رسټورانټونه دي دا به هم در ښکاره کړم دا د رسټورانټو خوا سوه دا هغه لاره ده کومه لاره چې موږ د هغې خوا داسې رالو بوټ هلته کښته کړي وو موږ مخامخ پر را روان دو د دې خوا بېرته پر بوټ باندې روان یم دا لاره چې وینئ دا ګرده رسټورانټونه دي او ډېر خوندور دي چې دلته ناست یې خوراک کوي او اوبه ویني او هغه بوټه دي روان دي خوند کوي خوراک یې خوند نه کوي خو دا ځایونه یې خوند کوي په ډېر ښه ځایو کې ځایونه جوړ کړي او دا خپله چې دوی څنګه ځای جوړ کړي هغه یې ډېر ښه او ښایسته جوړ کړي او خوراک یې دوی ته خوند ورکوي زموږ پر طبیعت نه دي موږ ته خوند نه راکوي داسې چې نو زه ګرده دغه رسټورانټونه دي دوی خپل سیل هم ورته کوي اوبه دي او بوټونه دي او خوراک هم ورته کوي ګوره دا زموږ د خوړونو نه دي دا څوک خوړلی شي دلته نو بل شی نشته صرف او صرف رسټورانټ بیا هم رسټورانټ دلې دا ښایسته مسجد هم دی دا چې نو دا خوا راتلو هغه وخت ماپښین اذان شروع او اوس به د اوداسه ځای پیدا کړو حدیث ته انشاءالله اودس به وکړو لمونځ به ورته وکړو دا مسجد به هم در ښکاره کړم دننه ښایسته یخ اودس مې وکړي په ټن لي را باندې په هر شي باندې پیسې غواړي که تشناب ته ځې پیسې ورکړې که اودس کې پیسې ورکړې اوس به مسجد ته راسو ماشاءالله دا یم ښایسته مسجد جوړ کړی دی غټ او جګ مسجد یې جوړ کړی دی د نوي عصر مسجد د دې دا خو ډېر پخواني او زاړه مسجدونه لس کم 4 بجې دي په بلا 4 بجې به ځان رسوو لمونځ مې وکړي الله دې قبول کړي دا ښایسته مسجد ته ښه خوند یې راکړي دې مسجدونه ډېر سکون لري ډېر ښه خوند کوي د باندې به ووځو د بوټ پر خوا به ولاړ نو دا دی بېرته راغلو د بوټ په خوا کې بوټ مو دا دی ولاړ دی ښه آیلینډ دی خو زه چې په کوم سوچ راغلی ومه ما چې په سوچ کې څنګه جوړ کړي وو هغسې نو په دا وجه ما ته خوند نه کېره آیلینډ یا جزیره ما په سوچ کې دا سوه چې سمندر لکه دا چې دی شاوخوا به داسې کوچنی ګول ځای غټ ښایستې ټکې شنې درختې وي آیلینډ به د خاورو څخه څوک اوبو ته ورلېږي سویمینګ و لمبېدل هم کولی شي او ښایسته به جوړ ما د لمبېدو دپاره خپل کالي و شان لا راواخیستله نو زه نه وم خبر چې دا رقم وي په دا یې ما ته هغونده خوند نه کوي راکړه که نه ښه خوند کوي او اوس چې بل وار زه راسم ځکه چې ما یو وار ولیدی نو ما ته معلوم دی چې سوچ په کم سوچ باندې به زه راځم دویم وار و دریم وار به بیخي ډېر ښه خوند راکړي اوس دونه پکښې ونه ګرځېدم زه د استنبول ښاره رالم
دلته دا بیا لکه ښار دغه رقم دی چې هاخوا ته لوړو ګلیانو تېر وخېږي هېڅ جلا نه درته معلومېږي. نو اوس هم بیا هم ښه شو ومو لیدی دویم درېیم وار دپاره تیار شو ښه خوند یې وکړي. دا د کوچنیان د لې پکښې لمبېږي غوټې موټې پکښې وهي. نو زموږ سفر د لې ختمېږي بېرته به ورخېږو بوټ ته او زه به چې راتلمه په بوټ کې د بوټ چې د اوبو په مابینځ کې ډېر ښه خوند یې کوي ښایسته هوا اوبه مې د دونه نږدې څخه لیدلې بوټ پکښې داس داس کېږي ډېر ښه خوند یې راکړي. د دې خوا چې ځمه هم زه بوټ ته خوشحاله یم د بوټ خوند جلا خوند دی ډېر ښه خوند کوي. دې ته چې دویم درېیم وار راځم بیا به شاید خوند پر واخلم که مې نصیب شوی و په ژوند کې که بیا ورته راغلم. نو دا دوه آیلینډ چې د استانبول دا مو درښکاره کړه په انتالیا کې دي هغه دونه ښایسته ښایسته آیلینډونه دي چې حد نه لري. هغه به هم بیا یو انشاءالله درښکاره کړم. هغه داسې نه دي جوړ لکه ښار دا ډېر غټ غټ آیلینډ دی نو ښه رقم یې جوړ کړي دي. بېرته مخ پر ځو د استانبول پر خوا د دې آیلینډ څه هم زموږ د خدای په امان نه یو خبر چې بیا به مو په ژوند کې څه وخت نصیب راسه وي. دلته دا دنده شروع ده په لاندې شیخ بیا ورته بیریږي ایلیان یې ورته راکښته چې د لاس یې ورته واخلي لکه د پلونو د وړو داسې بلوکسي اوبو کې دننه چې دننه دا ته خوند کوي. ښار ته رانږدې شولو راویې رسولو دلته بیا څو تاریخي ځایونه وو راته ویښول. کیپټن صاحب یې ناست دی چای څښي دې خوا ته نو اوس د باندې ډېره تېزه هوا وه زه دلته دننه رالم خو استانبول فلیګ دی. ګلاټه ټاور په تېر واره چې ورغلي وو مخامخ بلو مسجد یا صوفیا مسجد لمر مې بلکل پر مخ باندې دی دا دی نو دا مخامخ ځایونه تور تور معلومېږي سم نه معلومېږي که لمر سره وګرځوم دا خوا نو داسې ایچ ډي او ښایسته معلومېږي. بیخي یې دا دی راورسولو بس د دې آس پاس دلته یو ځای درې ورسېدو د خیره اوس مو بېرته په وین کې کښېنوي وین به مو بوځي بېرته خپل هوټل ته. دې خوا مو په دا بس کې بیایي بس هغې خوا په وین کې راوستلو بس به لږ ګرمي لري انسانان هم ډېرې خوري نه حالي خو دا زموږ ځای نږدې دی چې ما دې راوګرځوي موږ په پښو هم تللی شو چې بس یې راوستلی دي نو په پښو ولې ولاړ دوی د نن سفر دې خوښ شو دا د نن ولا د کښتۍ سفر مې ډېر خوښ شو. دغه آیلینډ یې خوند نه کېده آیلینډ یې بیخي بیزي و بیزي و ګرمي وه په دا باندې ګرمي وه ولا ګنې دا کښتۍ رښتیا هم ښه خوند کوي. دا د بس پر دا ځای راتا کړله اوس به پر دا سړک کې څه په پښو ولاړ شو خپل هوټل به مو راسي. خیر بېرته خپل هوټل ته راورسېدو د کوین هوټل. نو دا و د نن ورځې بلوګ یو څه خسته سو یو څه ستړي سو یو څه ښه خوند وکړي لمر تېز و لمر سره خوړین پړین کړلو خو بېرته یې پر سم وخت راورسولو د باندې لا دا ده ورځ ډېره پاته ده خو زه به دا بلوګ پر دغه ځای باندې ختم کړم. امید کوم چې تاسو ته ښه خوند درکړي ما ته خو خوند راکړي خو دا بوټ خوند راکړي چې ولاړو رالو هغه ځای هم ښه خوند کوي خو ګرمي ډېره وه او موږ هلته ونه ګرځېدو وخت لږ و هلته بیا لږ لږ وخت راکړي چې پر پښو به ګرځېدو مخ به هم راګرځوي وخت به تېر سو. ستاسو به خوښ شوی انشاءالله نه تاسو ګرځېدلي یاست نه لمر و نه یې خسته کړي یاست مازې مو کتئ ومو کتئ خوند مو پر واخیستئ. کوم د زما د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړي سبسکرایب یې کړئ داسې نور بلوګونه هم راځي. امید کوم چې دا بلوګ ښه خوند درکړي د الله په امان بیا به په بل بلوګ کې سره وینو.
اخري کې به زه راسم ستاسو کومنټو ته. اصل کې کومنټونه نه، خالي دا یو کومنټ راغلی دی چې زه جواب ورته کولی شم. هغه هم دی د پښتو ډبینګ سونګ ده. وای سلامونه رحیمي صاحب، سلامونه دي. وعلیکم السلام وایم. پس له سلام یې ویلي دي ډېرې ښایستې ویډیوګانې جوړې، مینوال مو یم. مننه چې ته مو مینوال یې. په دا 900 کسانو کې خو یو ته یې چې دا ولاګ ګورې، نو د زړه له کومې مننه درته وایم. او بیا پوښتنه کړې ده، پوښتنه دا رقم دی لندن ته په تګ باندې څو مصرف کېږي؟ زما وروره لندن ته په راتګ باندې بیخي ډېر مصرف کېږي. دا چې زه وکیل نه یم نو سم علم او سم معلومات نه پلرم او د ځانه معلومات درکول نه غواړم. مننه د کومنټ څخه دی. او نور چې هر څونه ورونه کومنټ راته وکړي، لکه دلته مې څنګه جواب ورکړې د کومو سوالو جواب چې زما سره وي، زه به هغو ټولو ته جواب درکوم. نو بل بلوګ ته په انتظار اوسئ. مننه.